धीरे बोले जरा धीरे बोले जरा जोर से बोले जरा जोर से बोले जरा जोर से बोले जरा जोर से बोले। یو طرف ته حکومت سرکاري هسپتالونو د پرایویټ کولو کوشش کوي چې عوام او ډاکټران دواړه پریشان دي، نو بل طرف ته حکومتي چارواکي په یو غیر سرکاري با سر ادارې ډېر مهربانه دي. صوبایي حکومت او د محکمه سیاحت ضلعي چارواکو چترال کې 3 سرکاري هسپتالونه یوې غیر سرکاري ادارې یعنی اغاخان هیلث سروس ته ورکړي دي. RHC شاګرام په کال 2015 کې د پبلک پرایویټ پارټنرشپ لاندې اغاخان هیلث سروس ته حواله شو. د KHS محکمه سیاحت او ډیسټریکټ ګورنمنت ترمنځ یو MOU یعنی معاهده وشوه، خو دغه غیر سرکاري ادارې د دې MOU په ښکاره توګه خلاف ورزي کوي. د محکمه سیاحت له اړخه RHC شاګرام هسپتال کې ډاکټران، نرسان او نور سټاف باندې شامل 11 کسانو له د سرکاري خزانې نه تنخواګانې ورکول شي، او چې کوم پوسټونه خالی دي دغه لپاره او د دوايانو او ایکس ری او نور سامان اخیستو لپاره حکومت KHS ته صرف د جون د میاشتې 2010 نواله 2013 پورې 1.5 کروڑ روپے ورکړي دي. دغه شان رورل هیلث سنټر یعنی RHC مستوج کې د حکومت لاړه 19 کسان له سرکاري خزانې نه تنخواګانې ورکول شي، او د 15 کالو د جون میاشت کې د خالی پوسټونو او د دوايانو لپاره حکومت 1 کروڑ 2 لک روپے ورکړي دي. هم دغه شان تحصیل هډ کوارټر هسپتال ګرب چشمه هسپتال کې د سرکار 29 کسان دي او د KHS صرف 30 کسان دي. دغه 29 کسان ته سرکاري خزانې نه تنخواګانې ورکول شي، او 13 کالو کې د خالی پوسټونو ډکولو او د دوايانو لپاره حکومت KHS ته 3.5 کروڑ روپے ورکړي دي. د سیمې پخوانی ناظم عبدالقیوم وایي چې د خلکو سره ډیر ظلم کیږي او د حکومت سرکاري دوايانې هم په خلکو باندې خرڅول شي. د هسپتال یو کلاسپور ملازم وایي چې دلته لوټ مار شروع دي او زمانه هم د هسپتال چارواکو 30,000 روپے واخیسته. मेरे जो वाइफ का पेमेंट वो उन्होंने तकरीबन कोई 36,000 रुपये उन्होंने मुझसे लिए थे. د دغه سیمې سره تعلق لرونکي پخوانی بیوروکریټس اسلام الدین د پبلک هیلث کمیټې چیرمن او هغه وخت د احتجاج په توګه استعفا ورکړه کله چې KHS د معاهدې خلاف ورزي کوله. په دې اړه زموږ ټیم څلورو پخوانو ډیسټریکټ هیلث افیسر سره رابطه وکړه. د هغوی ویناوه چې هغوی په دې لړ کې بېوسه دي چې کله به KHS ته بجټ ورکول کې لږه وخت راغله نو د KPK چیف سیکریټري هیلث او ډایرکټر جنرال هیلث به دوی باندې دباو واچولو چې KHS ته زر تر زر د فند ورکړي. और सिर्फ मसला ये है कि ये फीस को इस हद तक लाया जाए कि जो गरीब अवाम भी हैं उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त में हो और अस्पताल का इस्तेमाल शुरू हो. په دې اړه دغه هسپتالونو کې ډاکټران وی چې دلته د غریب ولس په نوم باندې فند خوړل شي او دوی باندې دباو چولي کیږي چې دوی د ارومرو مریضان په ایکس ری لیبارټری ټیسټ او الټراساوند کول باندې مجبور کړي چې KHS د مریضانو ډېرې پیسې وګټي، ځکه چې دغه ټیسټونه د هسپتال کې د سرکاري هسپتالونو په نسبت باندې یو په څلور ګران دي. په دې لړ کې د اغاخان هیلث سروس ډاکټر وی چې د ادارې طرف نه اگر چې غریبانو مریضانو سره مرسته نشي کولای، خو هغه په خپل ذاتی کوششونو باندې بیوسه مریضان لپاره د نورو ملګرو ډاکټرانو سیمپل وروړي او دوی له مفتي ورکوي. دغه په خواني ناظم وایي چې هغه وزیر اعظم، چیف سیکریټري خیبر پختونخوا، سیکریټري هیلث او DG هیلث ته درخواستونه لګلي دي. پر دې NGO دومره وګدل اسونه دي چې د دوی خلاف تر اوسه پورې اس قسمه کاروایی نشوه. दोनों डिपार्टमेंट आके पब्लिक के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, नाइंसाफियन हो रहे हैं, उनसे जो पैसे लूटे जा रहे हैं, उनको कम से कम रिलीफ मिलना चाहिए. उन लोगों को जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम को जो रिलीफ हर जगह में मिलता है वो गरुचश में भी हमें मैसर होना चाहिए था. په دې لړ کې زموږ ټیم د KHSP منیجر سره هم رابطه وکړه، خو هغوی انټرویو ورکولو یا تحریري بیان ورکولو نه ډډه وکړه. د سیمې خلکه د چیف جسټس اف پاکستان چیرمن نیب او د وزیر اعلی خیبر پختونخوا نه غوښتنه کوي چې په دې لړ لدی تحقیقات وشي او د حکومت لاړه چې کمې کروڑونو روپے دغه NGO ته د خالی پوسټونو ډکولو او د دوايانو خستو لپاره ورکړي شي دي هغه دی واپس په سرکاري خزانه کې جمع کړي شي، ځکه چې دغه خالی پوسټونه په مودو راسي خالی پراته دي او KHSP د دې پیسې په اسانه ازموي او سرکاري دوايانې هم په ولسماني خرڅ شي دي. ګل احمد فاروقي، ملکن TV، چترال.
جماعت اسلامي یوت د شانګلې طرف نه تاسو سره بشانه ولاړ یم که ورځي که شپې که ډنډۍ که جیل تکلی که هر ځای خو انشاءالله العزیز زه به ستاسو نه رستو کېږم زما د جماعت اسلامي یوت ټول نوجوانان دي او تاسو سره بشانه ولاړ خبره زه دا هم کوم چې نن خدای یو نیمه میاشت ده خو که دا کاله پورې وي زمونږ به د هړتال جاري وي ما خو تاسو ته وویل که نوکري پکې هم زمونږ ځي موږ هغې ته تیار یو خو دې ته نه یو تیار چې جی چی او آر چی دی نافذ شي